السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ دي، چې په کالیو کې به وئ. زموږ د وچ ډوډۍ کوم پروګرام چې روان دی یا کمپاین روان دی، هغې دپاره زموږ ترتیب څه رقم ته دی، دا تاسو ته ښایو موږ. هغه کورنۍ دپاره چې یتیم وي یا بېوزله وي، بیچاره وي، سپین ږیري وي، هغې دپاره موږ یو ځانګړی کارت لرو چې په دې کارت کې 10 خانې وي او په هره خانه کې 10 ډوډۍ وي. دې دپاره چې کله موږ کارت ورکوو، بیا ځو هغه لومړی ورسره قرارداد کوو. د روژې له اولې نه شروع کېږي ان تر اخره پورې. که وغواړي یو څوک د یو چا دعاګانې په 200 افغانۍ باندې واخلي، هره ورځ د ده 10 ډوډۍ وي، بیچاره کورنۍ یا یتیمانو ته ورسېږي. کولی شي موږ سره په دې وټساپ باندې تماس ونیسي. که یوه کورنۍ 2 غواړي، که د 2 غواړي، که د 3 غواړي، هر څومره چې د ده وس کېږي هغه د ده وس دی. خو مهمه دغه ده چې سړی خپل اخلاص وکړي او څومره چې وس وي، که هغه یو وي که 2 دا مهمه نه ده. راځئ د دې مبارکې روژې په برکت سره خپل اړمنو هیوادوالو ته لاس ورکړو او دوی راپورته کړو. زموږ دغه کار چې کوم کس ولري، لومړی ته ورځي، لومړی کې هره ورځ د ده دغه یو خانه ټیکمر کېږي یا بندېږي. له اولې روژې نه شروع تر اخره پورې دوی دغه کار لومړی ته وړي او 10 ګرمې ډوډۍ ورکوي، دوی کور ته وړي او کور کې بیا هغه بهترین وخت کې دوی دې باندې روژه ماتوي، کوم وخت کې چې کوم انسان الله امر ته انتظار وي. دا یو څومره بهترین وخت دی. راځئ په دې پروګرام کې موږ سره برخه واخلئ. تیر کال هم موږ همداسې کړي وو. ډېری هیوادوالو ته موږ همدغه پروګرام جوړ کړی و چې د روژې اولو نه تر اخره پورې دوام لرلو. هغه خلک بهترین وو، هغه خلک خوشبخته وو چې هغې پروګرام کې موږ سره ګډون کړی و. داسې بهترین تاسو کې څوک شته چې د پروګرام کې موږ سره ګډون وکړي او د یوې کورنۍ دعا ترلاسه کړي او هر روژه ماتي کې ترلاسه کړي. که تاسې چېرته د یو کار د یو کورنۍ دپاره واخلئ، دا یوه داسې سرمایه ده چې ته خبر هم نه یې. ته خپل ځان ته دعاګانې کوي. یو څوک شته چې تا پسې دعاګانې کوي. یو څوک شته چې هر روژه ماتی ته ورته یاد یې او تا پسې دعاګانې کېږي. تا ته هغه څه غواړي چې هغه نه ختمېدونکی دی، هغه جنت دی. جنت بهترین ځای دی. جنت هغه ځای دی چې موږ په دغه دنیا کې دغه جنت دپاره هلې ځلې کوو، کوششونه کوو تر څو جنت ترلاسه کوو. ځکه جنت زموږ د زړه یو لوی ارمان دی. تاسو ته هم دعاګانې کوم چې الله پاک دې تاسو ته هم جنت درکړي. ځان ته هم دعاګانې کوو چې الله پاک دې موږ ته هم جنت راکړي. بهترین چانس دی. قدرمنو لیدونکو، له لاسه مه ورکوئ. الله جل جلاله موږ تاسو ته په کال کې فقط 10 ورځې دغه فرصت راکوي چې موږ له دې نه ښه ګټه واخلو. د دې مکمل کال اعمال په همدغه روژې مبارکه میاشته کې سم یې کړو، هغه څه ترلاسه کړو، هغه ثمره یې ترلاسه کړو چې ځکه دې کې حتی 1 روپۍ په 1 باندې بدلېږي. څومره بهترین چانس دی په دغه وخت کې موږ لپاره. راځئ په خپل لاس باندې یې وکړو، خپل ګاونډي سره یې وکړو، خپل یتیمانو سره یې وکړو، حتی خپل کور سره یې وکړو. دا هم بهترین چانس دی. هغه څوک چې هوښیار دی، هغه څوک چې هغه ابدي ژوند یې په نظر کې دی، دوی دغه چانس هېڅکله هم د لاسه نه ورکوي. راځئ موږ داسې هم د لاسه ورنکړو. زموږ تاسو لپاره بهترین چانس دی چې یو اړمن کس سره نه تنها د موږ د طریقه بلکې په خپله ورسره همکاري وکړئ، په خپل لاس یې ورسره وکړئ. خو دغه 10 ورځې بهترین چانس دی، باید له لاسه یې ورنکړو. په دې هیله چې دغه مبارکه میاشت د اجرونو او ثوابونو ډکه میاشت ده، موږ داسې هم ترلاسه کړو دغه اجرونه او ثوابونه او موږ داسې هغه بیچاره او اړمنو خلکو سره لاسنیوی وکړو. پر بیا ښې چارې شاد کل جهان را خوشحالیږي په روژه کې.